زه په کراچۍ کې ما کار کولی په سوراب ګوټ کې ولم هوټل کې لګیا ولم هوټل والا سره مې کار کوی بیټرۍ باندې ولم سر دې خلاص شولو له هوټله چې راووتلم یو څو ورځې مخکې ما دته ټیم ورکړی دی چې معنا ته خپل سړی پیدا که ځان ته زه ځم نه دی دلته حالات سره خراب دي ما چې کوم دغه وکړل سیټ ما ته وویل چې معنا دلته دغه حالات سره خراب دي د ماجرو په باره کې ماجر خلک چې کوم دی ریکارډ دا شی نه لري هغه نیول کېږي نه دی ما ته سیټ پیسې راکړلې اویا اتیا زره روپۍ یې راکړې حساب یې راسره وکړئ ما پیسې ځینې راواخیستلې هوټله بار راووتلم پولیس والا دلته ولاړ ول له ما څخه ګرده پیسې واخیستلې پولیس والا له ما سره دغه پیسې میسې ګرده واخیستلې زه رالم المحمود کوم دا اډې ته رالم المحمود کوچو والا ته ما دا زارۍ کولې چې معنا له ما سره یوه روپۍ نشته سوراب ګوټ والا پولیس والا دې دغسې چې کوم پیسې وې هغه یې ګرده راڅه واخیستلې زه المحمود کمپنۍ والا موت راوړم کشلاخ ته چې رالم کور یې بار کړی ولو کور ته ولاړم په کور کې بل څوک بل چا اړولي ولو دا سرای ورور د 14 لکه روپۍ سرا و په 10 لکه روپۍ باندې زما ورور خرڅ کړی ولو دغه راسره وشوله ما 10 میاشتې کېږي په کراچۍ کې زه کور ته نه یم راغلی نه د ما د کور دغه کړی دی خالي د ټلیفون حالوال ولو ورور ټلیفون به ورسره وکړي چې معنا کور څه حال دی څنګه سیسټم دی څنګه دغه دی نور زما د کور هېڅ حالوال نه و سره زه به کور نه خبر ولم دوی راغلي وو نوټس یې ورکړی و چې معنا کډه بار کوي که کډه نه کوي بار ورور له تا سره به کاروایي کېږي نه دی پولیس والا دا خبر ورسره کړې وله نور خو دا دغه نه ولو زما هغه وخت کې دا فکر ولو چې زه په کور پسې نه وم خبر زما مشر ورور د په کراچۍ کې د کپړې کاروبار کوی هغه راغلی و 2-3 ورځې مخکې ورور دا سرای خرڅ کړی ولو په تاوان باندې ما تا ته دا خبره اوس هم وکړه اوس یې بیا درته کوم دا تاوان و د 14 لکه روپو سرای و په 10 لکه روپۍ یې ورکړی و پوخ سرای ولو سر دې خلاص و دا خلک موږ نه هیله کوي په کشلاخ کې هم دا تنګول شروع دي په کوټه کې دي هم دا تنګول دي په ایرپورټ تاڼې والا دي دا ګرده کوټه کې دي دا سختي ده وروره یو ځای پولیس والا دا دغه نه کوي پولیس والا هر ځای د خلکو څخه دغه واخلي بتې متې واخلي په هغې کوټه کې در ښه یم چې پیسې ځینې اخیستې دي بیا هغه سړی ایله کړي ما د اکا د زوی سره پرون ما د اکا د زوی سره ولیدل په واټساپ زما خبره له کوره سره وشوله چې زه یې راواوښتلم موږ په خیر راواوښتلو باډر ته افغانستان حدود ته یې اړولي دي سر دې خلاص شولو نن زه دلته حاجي ته راغلی یم پرون دلته هم ما له اف سي والا سره خبره شوې ده اف سي والا ما ته د لیک کښېنه د پولیس والا دې خانخه راپسې هغه د اف سي صوبهدار ګواه دغه ده فرایي ماښام ما ډوډۍ ما ته اف سي والا راکړې ده ما ته چا نه ده راوړې دلته باید کې دا ډوډۍ راغلې ده ډي سي د که دغه د وروره باید کې چا ولې راواستولې باید کې دا کسان راغلي ولو زه په وږې نس پرېوتلی یم په دې ځای کې نن دې خدای بس موږ له دې ځایه وباسي او پاکستان نه موږ سره دا دغه وکړله زړه مې ډېر درد کوي نه دی زړه مې هر څه وایي چې معنا ورور هر چم وکړه خو پردی وطن ده په دې ځای کې چم یو دغه نه کېږي سر دې خلاص شولو یو چم هم نه کېږي حالانکې ما دا پیسې جمع کړې وې ما دلته به په افغانستان کې یا په پاکستان کې د دا ورور رشته مشته یو ځای کور یو کوژدې په دغه پسې ورځې هغه دوی راولاړ شو پیسې چې کمې وې هغه دوی راڅه واخیستلې اوس له پولیس والا سره کم چم کوي ورور سره یو چم وکړي ورور دوی په تا پسې بل کیس جوړ کړي یا چرس در باندې کښېږدي یا توپنچه در باندې دغه کړي بل کیس در باندې دغه کړي نه دی کیمپ والا ښه دغه راسره وکړي ما ته بله ورځ اف سي والا ډوډۍ راکړله دلته د ډوډۍ ترتیب هم نه و برابر سر دې خلاص شو ناوخته د 1 بجې خواته ډوډۍ راغله ډي سي کمیشنر ته ټلیفون وکړئ اف سي والا چې معنا دلته د ډوډۍ ترتیب نه دی برابر بیا یې چا ولې راسته ولېولې نو اف سي والا ما ته ډوډۍ راکړه نور خو شی نه و دغه دلته د ډوډۍ له خوا هم یې څه ترتیب دی سر ډیله ده